بسم الله الرحمن الرحیم. په تیرو درسي ویډیوګانو کې موږ او تاسې د ویټامینونو په اړه پیل کړی وو او هغه ویټامینونو ته راورسېدلو چې هغه په غوړو کې یا په شحمو کې منحل دي. ویټامین کا یا ویټامین کې یو هم له همغو ویټامینونو څخه دی چې دا په غوړو کې منحل دی او په شحمو کې منحل دی او په داخل د وضعیت کې مختلفې مهمې دندې مخته وړي. ویټامین کا یو له همغو ویټامینونو څخه دی چې په غوړو یا په شحمو کې منحل دی. ولې موږ ویلي وو چې ټول هغه ویټامینونه چې هغوی په شحمو یا په غوړو کې منحل دي هغه د کوفیکټر په شکل باندې دنده مخته نه وړي، هغوی مختلفې دندې مخته وړي. یعنې هغه ویټامینونه چې په اوبو کې منحل دي موږ ویلي وو چې هغوی عمومي دنده دا ده چې هغوی د یو کوفیکټر په شکل باندې دنده مخته وړي. ولی هغه ویټامینونه چې په شحمو کې منحل دي د هغوی دنده بیا د کوفیکټر نه ده بغیر له ویټامین کا څخه. یعنې ویټامین کې یا ویټامین کا یو له هغو ویټامینونو څخه دی چې په شحمو کې منحل دی او دنده یې د کوفیکټر یا د کو انزایم په شکل باندې ده. دا چې څرنګه دنده مخته وړي په راتلونکو سلایډونو کې ورباندې غږیږو. د کیمیاوي جوړښت له نظره ویټامین کې ته موږ کولی شو درې مرکباتو ته یا درې ډوله مرکباتو ته موږ ویټامین کا ووایو او دا ویټامین د درې واړه مرکبات بیا فعال شکل ته تبدیلیږي او بالاخره هغوی دنده مخته وړي. درې واړه مرکبات که موږ یې په دغه جوړښتونه وینو په دې سلایډ کې دوی د نفتوکوینون مشتقات دي. نفتوکوینون دغه حلقه ده، دغه حلقه چې دلته موږ او تاسې وینو یا په دغه شکل کې په ډېر ساده شکل سره موږ دلته په دغه موقعیت کې یو د هایدروکسیل ګروپ هم لري. دغه حلقه د ځان سره لري د دغه نفتوکوینون مشتقات دي درې واړه جوړښتونه. یعنې موږ درې مرکباتو ته ویلی شو چې دا ویټامین کا ده. یو مرکب یې د ویټامین کې یو په نامه باندې یادیږي یا د فایلوکوینون چې دا هم د نفتوکوینون له ډلې څخه دی یا د هغې له مشتقاتو څخه دی چې په خپل جوړښت کې دغه د نفتوکوینون حلقه له ځان سره لري. ډیری وخت دغه د ویټامین کې یو یا فایلوکوینون دا موږ کولی شو له هغو نباتاتو څخه یا له همغو سبزیجاتو څخه چې شنې پاڼې لري یا زرغونې پاڼې لري له هغې څخه ترلاسه کیږي. یو ډله یا یو ډول بل د ویټامین کې دوه په نامه باندې یادیږي یا د میناکوینون په نامه باندې یادیږي چې دوی هم په خپل جوړښت کې هماغه د نفتوکوینون حلقه لري. له همدغې امله د نفتوکوینون له مشتقاتو څخه دی چې دغه شکل د ویټامین کې هغه ډیری وخت کولی شو موږ یې له نباتاتو څخه هم واخلو. ولې ډیری مقدار یې هغه د کولمو د باکتریاو په واسطه باندې سنتیز کیږي. او همدارنګه یو بل ډول د ویټامین کې دی چې هغې ته ویټامین کې 3 وایي او دغه ویټامین کې 3 د مینا ډایون په نامه باندې یادیږي یا هم د مینا ډایول په نامه باندې یادیږي. دا په سنتیټیک ډول باندې جوړیږي او په داخل د وضعیت کې په ځینې ریفرنسونو کې وایي چې ویټامین کې یو ته تبدیلیږي او په ځینې ریفرنسونو کې وایي چې ویټامین کې 2 ته تبدیلیږي او بالاخره بیا فعال شکل د ویټامین کې ته تبدیلیږي په داخل د وضعیت کې دنده مخته وړي. چون د ویټامین کې عمده دنده دا ده چې د وینې په تحصر کې برخه اخلي، نو که چیرې موږ د هغې انټاګونیسټ وکاروو موږ کولی شو چې د وینې د لخته کېدو څخه مخنیوی وکړو چې وارفارین یو مشهور انټاګونیسټ دی چې د ویټامین کې د انټاګونیسټ په شکل باندې کاریږي او تر څو موږ وکولی شو د وینې لخته کېدنې څخه مخنیوی وکړو او د وینې جریان په هغه حالاتو کې چې اړتیا وي ښه کړو. که چیرې موږ د ویټامین کې دنده په نظر کې ونیسو موږ وویل ویټامین کې یو له همغو ویټامینونو څخه دی چې په شحمو یا په غوړو کې منحل دی او دنده یې دا ده چې د کوفیکټر په شکل باندې دی یا د کو انزایم په شکل باندې دی د یو انزایم لپاره. مخکې له دې چې موږ د هغې په مشخصې دندې باندې وغږیږو ښه به دا وي چې یو کاره ته په هغه انزایم باندې وغږیږو یا په هغه پروسه باندې وغږیږو چې ویټامین کې هلته فعالیت او دنده مخته وړي. ویټامین کې د هغې عمده دنده دا ده چې په هغو فکټورونو کې
چې د وینې په لخته کېدلو کې یا د وینې په تحسر کې برخه اخلي د دغو فکټورونو د فعالیت لامل هغه ویټامین کې دی. یعنی ویټامین کې د دې سبب کېږي ترڅو هغه فکټورونه فعال شي او دغه فکټورونه عبارت دي چې په هغه کې ویټامین کې فعالیت لري. هغې لپاره ویټامین کې ته اړتیا ده. فکټور دویم فکټور دی د وینې د تحسر یا د لخته کېدلو. موږ پوهیږو کله چې وینه لخته کېږي د هغې لپاره موږ 12 یا 11 یا 13 فکټورونو ته اړتیا لرو چې ډیری هغه یې د پروټین په شکل باندې دي. یعنی جوړښت یې پروټینونه د امینو اسیډونو څخه جوړیږي. هغه فکټورونه چې د هغوی د فعالولو لپاره ویټامین کې ته اړتیا ده یو د دویم فکټور دی، اووم فکټور دی، همدارنګه نهم او لسم فکټور او پروترومبین چې یو پروټین دی او د وینې په تحسر کې یا د وینې په لخته کېدلو کې برخه اخلي. موږ وویل دغه جوړښتونه ټول پروټیني دي، امینو اسیډونه لري. د دې لپاره چې دغه فکټورونه فعال شي او د وینې په تحسر کې یا د وینې په لخته کېدلو کې چې کله اړتیا وي برخه واخلي نو د دوی هغه د ان ټرمینل چون موږ پوهیږو پروټین یا پولیپپټاید دوه ټرمینل لري، یو سی ټرمینل دی یو د ان ټرمینل دی. د دوی د ان ټرمینل په برخه کې د ګلوټامیک یا د ګلوټامیټ امینو اسید دی. د دې لپاره چې دا فعال شي هغه ګلوټامیټ چې مختلف تعداد باندې کېدلی شي موجود وي 4 5 یا ډیر، دغه د ګلوټامیټ امینو اسید چې د دغه فکټورونو په ان ټرمینل کې موجود دي په هغې باندې باید یو د کاربوکسیل ګروپ نصب شي. د دې لپاره چې پروترومبین یا دغه فکټورونه فعال شي په ان ټرمینل کې د ګلوټامیټ امینو اسید باندې باید د کاربوکسیل ګروپ نصب شي او دا چې کله په دې باندې د کاربوکسیل ګروپ نصبېږي له دې وروسته دغه فکټورونه د هغې فعال شکل ته تبدیلیږي او کولی شي چې د وینې په تحسر کې یا د وینې په لخته کېدلو کې برخه واخلي. دغه پروسه یا دغه مرحله یا دغه دنده د یو انزایم په واسطه باندې مخ ته ځي چې هغې ته ګاما ګلوټامایل کاربوکسیلیز وایي. یعنی هغه انزایم چې د ګاما په موقعیت کې د ګلوټامیک اسید یا د ګلوټامیټ په امینو اسید باندې د دغه فکټورونو په جوړښت کې چې موجود دی په هغې باندې یو د کاربوکسیل ګروپ نصبوي. کله چې دغه پروسه مخ ته ځي یو د کاربن ډای اکساید تر څو د کاربوکسیل ګروپ ترې سنتیز شي هغه ضرورت یا همدارنګه اکسیجن ته اړتیا ده او بالاخره دغه فکټورونه فعال شکل ته یا د هغې د کاربوکسیلیټ شکل ته تبدیلیږي. په دغه حالت کې هغه امینو اسیدونه چې دغه فکټورونو په جوړښت کې موجود وو د ګلوټامیټ امینو اسیدونه هغه ګاما کاربوکسایل ګلوټامیټ ته تبدیلیږي یا جی ال ای هم ورته وایي. دغه حالت بیا د فکټورونو فعال حالت دی. یا که چیرې موږ په دغه سلایډ کې وګورو یا په دغه انځور کې موږ کولی شو چې ښه دا واخلو. موږ وویل چې ویټامین کې 3 جوړښتونه یا 3 مرکبات دي چې موږ هغه ویټامین کې هغې ته ویلی شو. د دې لپاره چې ویټامین کې فعالیت وکړي نو ویټامین کې باید هایدروکوینون ته په ځیګر کې تبدیل شي. یعنی کله چې هایدروکوینون ته تبدیل شي دا د ویټامین کې فعال حالت دی او دا کولی شي چې د کو انزایم په شکل باندې دنده مخ ته وړي. دنده یې په دې ځای کې ده چې موږ وویل یا په دې انځور کې هم پوهیږو چې د ګلوټامیټ امینو اسید باندې باید د کاربوکسیل ګروپ نصب شي د ګاما ګلوټامایل کاربوکسیلیز انزایم په واسطه باندې. یا دلته هم د ګلوټامیټ امینو اسید باندې چې د وینې د تحسري پروټینونو په جوړښت کې موجود دي یا د پروترومبین په جوړښت کې موجود دي د هغوی په ګلوټامیټ امینو اسید باندې باید یو د کاربوکسیل ګروپ نصب شي تر څو هغه فعال پروټین ته تبدیل شي او دغه پروسه د ګاما ګلوټامایل کاربوکسیلیز انزایم په واسطه باندې صورت نیسي چې د دغه انزایم لپاره ویټامین کې د کو انزایم په شکل باندې دی. د دغه انزایم لپاره یا د دغه انزایم لپاره کله چې ویټامین کې نه وي دغه انزایم فعالیت نشي کولی او کله چې فعالیت ونشي کړلی دغه ګلوټامایل ریزیډیوز چې کوم دی یا د ګلوټامیټ امینو اسیدونه چې په دغه فکټورونو کې موجود دي د دوی کاربوکسیلیشن صورت نه نیسي او دا بالاخره فعال پروټین ته نشي تبدیلیدلی او دا د دې لامل کیږي چې وینه هغه تحسر ونشي کړلی یا لخته کېدنه د هغې رامنځته نشي. کله چې هایدروکوینون یا د ویټامین کې فعال حالت هغه په دغه تعامل کې یا دغه انزایم لپاره د کو انزایم په شکل باندې دنده مخ ته وړي هغه تبدیلیږي د هغې اکسیډیشني حالت ته چې دا خپله اکسیډی کېږي اپوکساید ورته وایي یا ویټامین کې اپوکساید. او کله چې د هایدروکوینون اپوکساید ته تبدیل شي په دغه حالت کې ګلوټامیټ هغه ګاما کاربوکسي ګلوټامیټ ته تبدیلیږي یا ګاما کاربوکسي ګلوټامایل ته.
لدې وروسته اپوکساید د اپوکساید ریډکټیز انزایم په واسطه باندې یا د ویټامین کی اپوکساید ریډکټیز انزایم په واسطه باندې کوینون ته تبدیلیږي او کوینون بیا د همدغه انزایم په واسطه باندې اپوکساید ریډکټیز په واسطه باندې دا کېدلی شي بیرته هایدروکوینون ته تبدیل شي او بیا دغه مرحله مخته یوسي او په ځینې حالاتو کې د یو انزایم دغه انزایم کېدلی شي د وارفرین چې موږ په تیر سلاید کې وویل چې د ویټامین کی یو انټاګونیست دی د ویټامین کی فعالیت نهي کوي دغه انزایم په واسطه باندې کېدلی شي دغه انزایم د اپوکساید ریډکټیز په واسطه باندې چې کله کوینون بیرته هایدروکوینون ته تبدیلوي کېدلی شي دغه انزایم د وارفرین په مقابل کې سنسیټیو وي یا د وارفرین په مقابل کې حساس وي او دغه مرحله د وارفرین په واسطه باندې نهي شي یا دا چې د هغه انزایم په واسطه باندې صورت نیسي چې د وارفرین لپاره حساس نه دی کولی شي د وارفرین په موجودیت کې هم دغه دنده مخته یوسي همدارنګه دغه مرحله چې کله اپوکساید تبدیلیږي کوینون ته دا د وارفرین په واسطه باندې نهي کیږي او په دغه شکل باندې موږ کولی شو د وینې د لخته کېدلو څخه یا د وینې د کاګولیشن څخه مخنیوی وکړو دا چې ولې باید د هغه فکټورونه چې د وینې په تحصر کې برخه اخلي یا پروترومبین ولې باید کاربوکسیلی شي دا د دې لامل او د دې حکمت دا دی چې دا کله چې په دې باندې د کاربوکسیل ګروپ نسبیږي هغه ځان ته منفي چارج نیسي ځکه کاربوکسیل ګروپ خپله منفي چارج دی درست کله چې دغه شکل ځان ته ونیسي له دې څخه وروسته بیا دغه پروټینونه یا دغه پروترومبین یا دغه د وینې د تحصر فکټورونه دوی کولی شي د کلسیم سره وصل شي چې کلسیم خپله مثبت چارج لري مثبت چارج د منفي چارج سره یوځای کیږي کله چې کلسیم د دې سره یوځای شي دغه د کلسیم او اکسلرین او دغه د فکټورونه دوی د دې سبب کیږي چې د پلیټلیټونو چې د وینې په تحصر کې اساسي او بنسټیز رول لري د هغې د فاسفولیپیډي غشا سره یوځای شي چون فاسفولیپیډي غشا لري پلیټلیټونه او هغه هم منفي چارج دی او دغه د کاربوکسیل ګروپونه چې په دغه فکټر کې موجود دي چې ورباندې نصب شول هغه هم منفي چارج دي دوی کولی چې د مثبت چارج سره چې کلسیم دی د هغوی سره یوځای شي او دغه د کلسیم سره یوځای کېدنه د دوی د سبب کیږي چې بالاخره دغه پروټینونه یا دغه فکټورونه یا پروترومبین د پلیټلیټ له غشا سره یوځای شي او بالاخره د وینې لخته کېدنه یا د وینې تحصر رامنځته کړي موږ وویل چې باید هغه فعال شکل ته تبدیل شي او هغه فعال شکل یې دا دی چې د کاربوکسیل ګروپ به باندې نصب شي او د هغه کاربوکسیل ګروپ نصب کېدلو حکمت دا دی چې دلته بیا دا د کلسیم سره یوځای کېږي چې یو له هغه فکټورونو څخه دی چې د وینې په لخته کېدنو کې برخه اخلي او دغه کلسیم بیا د دې لامل کېږي چې د فاسفولیپیډي غشا سره چې د پلیټلیټ په غشا کې موجود دي فاسفولیپیډ او منفي چارج لري د هغې سره یوځای شي او په دغه شکل باندې دغه فکټورونه د پلیټلیټونو سره یوځای کېږي او د وینې تحصر یا د وینې لخته کېدنه رامنځته کېږي همدارنګه د ویټامین کې نور فعالیت دغه په تیر سلاید کې چې موږ ولوستل دا عمده دنده ده عمده برخه دا ده چې د وینې په تحصر کې برخه اخلي ولې کولی شي چې په یو تعداد نورو پروټینونو کې چې هغوی د وینې په تحصر کې یا د وینې په لخته کېدنو کې برخه نه اخلي د هغو پروټینونو د ان ټرمینل کې یا په نورو ټرمینلو کې ضرور نه دی د هغو پروټینونو د ګلوټامیټ امینو اسید کاربوکسیلیشن لپاره هم ویټامین کې د کوفیکټر په شکل باندې یا د کو انزایم په شکل باندې دنده مخته یوسي مثلا هغه پروټینونه چې هغوی د کلسیم سره یوځای کېږي کلسیم بایندینګ پروټین یا هغه پروټینونه چې اوسټیوکلسین دي او د وینې د هډوکو لپاره اړین دي ترڅو هډوکو منرالایزیشن صورت ونیسي یا هغه پروټینونه چې په نیفروکلسین دي چې په بډوډو یا په ګردو کې ځای لري د هغوی لپاره هم ضرور ده یا د هغه پروټینونو لپاره چې د جی ای اس شپږ جین په واسطه باندې تولیدیږي او د نرویس سیستم یا د عصبي سیستم په ډیفرنشیشن کې یا د هغوی په تفکیک کې او همدارنګه د هغوی په پرمختګ کې یا پر رسیدنه کې ضرور دي دغه پروټینونه چې دغه جین محصول دی د دغه پروټینونو په پوسټ ترانسلیشنل کې چې ترڅو ورباندې کاربوکسیل ګروپ نصب شي د دغې لپاره هم ویټامین کې اړین دی یو څه چې باید په یاد ولرو دا دی چې ویټامین کې که چیرې موږ په ټوله کې د هغې دنده په نظر کې ونیسو د پروټینونو د پوسټ ترانسلیشنل یعنی کله چې د هغې ترجمه صورت نیسي
یعنی میسنجر RNA د امینو اسیدونو سلسلې ته تبدیلیږي، پروټین ته تبدیلیږي. له هغې څخه وروسته چې کوم تغیرات په پروټین کې رامنځته کیږي، ویټامین کې په دغه ځای کې دنده مخته وړي او فعالیت لري. همدارنګه که چیرې د ویټامین کې کمبود رامنځته کیږي، د هغې کمښت رامنځته کیږي، مختلف ستونزې رامنځته کیږي. ولې یو څه چې باید په یاد ولرو هغه دا دی، ډیری وخت موږ د ویټامین کې د کمښت سره نه مخ کیږو. د هغې لامل دا دی چې موږ چون دوه منابع یا دوه سرچینې د هغې لپاره لرو. یو دا دی چې په داخل د کولمو کې چې کومې باکتریاوې د فلورا نارمل په شکل باندې دي، هغوی ویټامین کې تولیدوي. یعنی که چیرې موږ له خوراکي سرچینو څخه په کمه اندازه باندې اخلو، کیدلی شي دا باکتریاوې په کافي اندازه باندې تولید کړي. او همدارنګه د هغې کمښت په ځینو هغو حالاتو کې چې هلته مالنوټریشن وي یا سوء تغذیې وي لیدل کیږي، ولې په نورو حالاتو کې ډیر نه لیدل کیږي. همدارنګه ویټامین کې په داخل د وضعیت کې په ډیر مقدار سره نشي ذخیره کیدلی، یعنی اطراح کیږي. ولې ډیری وخت کمښت په اطفالو کې لیدل کیږي او د هغې لامل دا دی چون د هغوی کولمو کې فلورا نارمل ځای پر ځای شوې نه ده، د هغوی کولمې معقمې دي، باکتریاوې نه لري تر څو ویټامین کې سنتیز کړي. نو د همدغې له امله په ماشومانو کې کیدلی شي د ویټامین کې کمښت ولیدل شي. کله چې د ویټامین کې کمښت رامنځته کیږي، دا د دې لامل کیږي چې هایپوپروترومبینیمیا رامنځته شي او د وینې نرموالی رامنځته کیږي، د وینې په لخته کیدلو کې ستونزه وي، او همدارنګه د وینې تحسر په درست شکل سره صورت نه نیسي، د وینې تویدنه یا د هغې جریان یا خونریزي ډیریدنو امکان شته دی. او د ویټامین کې په کمښت کې عمدتا دغه ستونزې لیدل کیږي. همدارنګه که چیرې د هغوی ټوکسیسیټي په نظر کې ونیسو، یعنی د ویټامین کې اندازه موږ ډیره واخلو، دا کیدلی شي هیمولایټیک انیمیا رامنځته کړي، یعنی د وینې د سرو حجرو تجزیه هغه کیدلی شي رامنځته شي او د هغې تخریب، او د هغې څخه کیدلی شي د وینې کمښت یا کمخوني رامنځته شي. او دا هم د دې لامل کیدلی شي په ځانګړي ډول په اطفالو کې چې جاندس یا ژیړی رامنځته کړي، او ژیړی هم د هیمولایټیک انیمیا له امله دی چې په هیمولایټیک انیمیا کې د وینې سرې حجرې نارمل مقدار څخه په ډیر مقدار سره هغه تجزیه کیږي، تخریبیږي، او بیا کبد نشي کولی تر څو هغه کانجوګیټ کې بیلیروبین او هغه اطراح شي. نو له دغه امله کیدلی شي په داخل د وضعیت کې د بیلیروبین مقدار هم ډیر شي چې په اطفالو کې ډیری وخت لیدل کیږي او ژیړی رامنځته کیږي. دا د ویټامین کې عمده دندې د هغوی کیمیاوي جوړښت او کمښت او ټوکسیسیټي. له پاملرنې مو مننه.